د بلخ ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو ریاست رئیس وایي له پاکستان څخه د افغان کډوال د جبري شړلو د بهیر له پیل راهیسې په دغه ریاست کې څه باندې 10,000 راستنې شوي کورنۍ ثبت شوي دي چې له دې ډلې څخه یې له 15,000 ډیرو کورنیو سره مرستې شوي دي. دغه کم مهاجرین او عودت کننده چې د همسایه کشورو اسلامي کشورو څخه چې راغلي دي تقریبا د بلخ ولایت ته خاص د 10,000 پر شاوخوا باندې وي. د دې 10,000 مهاجرینو په مابین کې تقریبا 15,000 شاوخوا موږ همکاري ورسره کړې ده. نو الحمدلله اوس هم دغه د مهاجرینو د کومک لړ روان دی، کومک همکاري ورسره کیږي. د همکارو دفترو او د همکارو ریاستو سره انشاءالله موږ هماهنګه یو. د دوی دغه ښه مشکلاتو په اساس باندې دوی ته رسیدګي کوو. ښاغلي احمدي دا هم په ډاګه کړه چې دوی د مزار هوټل د جوړولو پروژې له مسؤلین سره په همغږۍ شاوخوا 300 راستانه شوي کډوال مزار هوټل ته د کار لپاره معرفي کړي دي. تقریبا زموږ خپله د ریاست په همکارۍ سره تقریبا 300 کسان معرفي شوي دي مزار هوټل ته، او نورو ادارو څخه چې دی هغه تعداد انشاءالله ډېر دی تر 300. نو شخصا چې موږ هغه سره همکاري کړې معرفي کړي مو تقریبا د 300 پر شاوخوا راځي. همدارنګه د مزار هوټل د پروژې مسؤل وایي چې په دې پروژه کې د مرکز په بیلابیلو برخو کې 1,300 کسان په کار کړي دي چې له دې ډلې څخه 300 یې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال دي. اولین بار است که پروژه ملی مزار هتل فعلا به سطح کشور یک پروژه است که معیار تطبیق شده. الحمدلله به تعداد 1300 نفر اینجا کار میکنه که انجینر است و قالب بند است، سیمتو است، مردکار است. باز یک خوشبختی دیگه از این که به تعداد 300 نفر مهاجری که از پاکستان و ایران کم اینجا سوام دمی اینجا کار میکنن. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین توانیدلی دي چې د راستنیدونکو مهاجرینو د ټولنیزو ستونزو د حل په خاطر د اړوندو بنسټونو او مسؤلینو سره په همکارۍ د هغوی ستونزې هوارې کړي.